سرطاني امراضو کې زمونږ ستاسو د بهتر معلومات دی چې په افغانستان کې یو معیاري شفاخانه نه وه. الحمدلله موږ یو شفاخانه جوړه کړه. څو ورځې نږدې ورځو کې د هغې افتتاح کوو. په هغې کې غټه موضوع د ریډیشن وه، رادیوترافي. هغه د هند وزیر وعده وکړه چې دا زما طرف نه تاسو ته وشوله. تاسو ته بهتر معلومات دی چې په دې باندې نور مشکلاتو سره مصارف هم پې ملګرو نه چې مې اورېدلي 3.5-4 میلیونه ډالر لګي. د هغې نه ماوره د سرطاني امراضو دپاره چونکې د هغې افغانان ډېر اقتصادي لحاظ باندې کمزوري دي. څوک چې مراجعه کوي دوایي د سرطاني امراضو ګرانه ده، نو 15 ټنه دوایي موږ سره چې د هغې نه یو بکسه هغه وخت کې مجلس کې راکړله چې دا 15 ټنه دوایي ما تاسو ته درکړله او به راځي انشاءالله. په دغه ناسته کې نور د هند هېواد د روغتیا وزیر د افغانستان د ولسونو سره د درملو، واکسین، نورو اړینو برخو کوم د همکارۍ ډاډ راکړ. واکسین خو مخکې نه هندوستان هېواد موږ سره په څو برخو کې کومک کړی دی. مخکې حاجیان چې تلل فکر کوم 3 قسمه واکسین هغه وخت را رسېدلي وو. همدارنګه د پولیو واکسین موږ ته اکثر د هغه ځای نه راځي. اوس فی الحال بیا هم وعده وکړله. بل ملاقات د هند د ایوش، هلته دا د طب سنتي مستقل وزارت دی، ایوش په نوم باندې. د ایوش د وزیر سره د دودیزې درملنې د همکاري ناسته. موږ دلته دودیزې درملنې دپاره تاسو ته به معلومات وي. د مخکې نه په افغانستان کې دودیزه درملنه شته، طب سنتي چې ورته وایي. البته هغه منظمه نه وه. په دغه وخت کې موږ ملګرو ډېر کار وکړو. د هغې دپاره یو نصاب کریکولم جوړ کړو او د هغې دپاره د انسټیټوټ هم زیات ضرورت و. نو انسټیټوټ موږ په داخل کې هم یو چا منظوري اخیستلې ده. البته هند وعده وکړله چې انسټیټوټ به درته موږ جوړ کړو. او د هغه همدارنګې هلته چونکې وزارت دی، نو څېړنیز مرکز دی. موږ یو څېړنیز مرکز لرو، تاسو ته به هم یو څېړنیز مرکز جوړ کړو. همدارنګې د دودیزې درملنې اړوند اشخاصو روزنه، دې کې به سره مرسته کوو. د دوه اړخیزه همکاریو یو هوکړه لیک لاسلیک کېدل، همدارنګې په دې خبرې وشي په مقابل لوري په دې برخه کې د همکارۍ پوره ژمنه وکړه. بل په هند کې مو دغه راز د درملیزو فابریکو اتحادیو مسؤلینو سره، چونکې هند تاسو ته معلومات دی چې د درملو تولید دپاره یعنې په دې فکر کوم په سیمه کې لوی هېواد دی. نو 2-3 اتحادیو د هغې مسؤلینو سره زموږ مجالس وشولو. د درملو وارداتو پانګونو په اړه باندې هغوی وعدې وکړلې، هم لنډمهاله هم اوږدمهاله. لنډمهاله یعنې فی الحال دپاره چې کومه تشه ده دا باید ډکه شي د هر طرف نه چې وي.